السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او ګلالیو ماشومانو. د موږ مضمون ساینس ده د څلورم ټولګي. زه صفی الله حکیمي یم، ستاسو د ساینس استاد یم. د نن ورځې درس مو د ژوندي موجوداتو په باره کې ده او یو لنډ معلومات به د ساینس مضمون په هکله تاسو ته درکړم. دا زموږ کتاب ده، ساینس روغتیا او د ژوند چاپیریال د څلورم صنف او د څلورم ټولګي. سږ کال به موږ په ساینس مضمون کې په لومړي څپرکي کې د ژوندي موجوداتو په هکله وغږیږو. وروسته به په دویم څپرکي کې رڼا او تودوخه په باره کې وغږیږو او همدارنګه به په دریم څپرکي کې د ماشینونو په باره کې وغږیږو او په څلورم څپرکي کې د ځمکې په باره کې، په پنځم خواړه، شپږم نظافت او پاکوالی، اووم ناروغۍ او عوامل، اتم لومړنۍ مرستې، نهم د ژوند چاپیریال. ښه، راځئ چې لږ نور معلومات هم پکې ورکړو چې ژوندي موجودات څه ته وایي او نور کوم عنوانونه به موږ په ژوندي موجودات څپرکي تر نامه لاندې وایو. په دې څپرکي کې به موږ د انسان د پنځه ګونې حسونو په باره کې غږیږو، د حیواناتو په باره کې به غږیږو، اهلي او وحشي حیواناتو په باره کې، او همدارنګه نباتاتو او د نباتاتو غړو په باره کې به غږیږو. وروسته یې تودوخې په باره کې به غږیږو چې څه اغیزې لري، رڼا څنګه تولیدیږي، او وروسته ماشینونو په باره کې غږیږو. هره ورځ د ماشینونه، ساده ماشینونه، مرکب ماشینونه چې موږ استعمالوو، دغه په باره کې به موږ تاسو سره وغږیږو. صحیح ده؟ په بل څپرکي کې به موږ د ځمکې په باره کې، د ځمکې بدلونونه، منظرې، مهم معلومات به د ځمکې په باره کې درکو. وروسته په پنځم څپرکي کې به خواړو په باره کې وغږیږو، سابه، میوې، حبوبات، غوښه او ایدو په باره کې به غږیږو چې څومره اهمیت لري او څه توپیر لري د ساینس نګاه نه. او په بل څپرکي کې به د نظافت او پاکوالي په باره کې غږیږو. ډېر مهم درس ده، موږ تاسې باید ډېر نظافت او پاکوالي ته اهمیت ورکړو. هغه په باره کې به ښه مفصل معلومات درکړو او همدارنګه په بل څپرکي کې د ناروغۍ او عواملو په باره کې به غږیږو چې یو له هغه عامل د نظافت نه مراعاتول دي. صحیح ده؟ وروسته به لومړنۍ مرستې په باره کې وغږیږو چې یو سړی ټپي کېږي، هغه به موږ څنګه هغه ته اولي مواد، لومړنۍ مرستې ورکړو او درد یې کم کړو. صحیح ده؟ او آخر کې به موږ د ژوند د چاپیریال په باره کې غږیږو. ښه، راځئ چې د لومړنۍ څپرکي لومړنی لوست نن ولولو. ژوندي موجودات. ښه، راځئ اول یعنې متن وایو. صحیح ده؟ له متن نه وروسته بیا نور هم ورباندې مفصل بحث لرو. اول متن وایم، تاسې هم په لوړ اواز سره یې ما پسې تکرار کوئ. صحیح ده ګرانو ماشومانو؟ راځئ څخه یې ولولو. ښه، ژوندي موجودات یو له بل سره ګډ خاصیتونه او ځانګړنې لري، لکه تغذیه، تنفس، تکثر، ډیروالی او نور. ژوندي موجودات په دوو سترو ګروپونو یعنې حیوانات او نباتات ویشل کیږي. انسان هم د حیواناتو له جملې څخه دی چې په زیاترو اړخونو کې سره ورته والی لري. خدای جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او هغه ته یې د عقل او خبرو کولو قدرت ور په برخه کړی. لا یزال خدای جل جلاله انسان ته دا توان ور په برخه کړی چې خپل چاپیریال د پنځه ګونې حواسونو په وسیله احساس او وپېژني. پنځه ګونې حواس د اورېدو حس، لیدو حس، بویولو حس، ذایقې حس او د لامسې له حس څخه عبارت دی. صحیح ده؟ ښه، اوس راځئ چې ښه په مفصل سره وغږیږو. اول ژوندي موجودات. ژوندي موجودات موږ څه ته وایو؟ ژوندي موجودات هغه موجودات دي چې د حرکت، تکثر، تغذیه، وده او تنفس په څېر ګډې ځانګړنې لري. هر هغه شی چې حرکت، تکثر، تغذیه، وده او تنفس، نفس اخیستل، ساه اخیستل ولري، دا سیستمونه ولري، هغه ته موږ ژوندي موجودات وایو. او ژوندي موجودات په عموم کې په دوو سترو ګروپونو ویشل کیږي، حیوانات او نباتات. صحیح ده؟
ځینې علما انسان هم د حیواناتو په جمع کې شمیري، ځکه چې حیوانات هم لکه انسان غوندې خوري، څښل کا، یو بل سره ارتباط جوړولی سي، تنفس کولی سي، اطراحیه سیستم لري، تکثر کولی سي، وده کولی سي. خو ځینې علما وایي نه، انسان هم ځان ته یو بیل ګروپ ده، د حیواناتو په جمع کې نه ده شامل. ولې؟ ځکه چې انسان یو ډېر ستر او ډېر پوه موجود دی الله پاک ده، چې ډېر غټ توپیرونه لري د حیواناتو سره. لومړی توپیر چې انسان کولی سي خپل حیوانات کنټرول کړي، حیوانات نور حیوانات نشي کنټرولولی. تاسې کوم چېرته لیدلي چې مثلا غوا شپونې او رمې پسې؟ نه، هېڅ چېرته هم داسې نه لیدلي. خو انسان چې د هر حیوان کنټرولوي، څومره پرمختګونه یې کړي دي، د خپل مغز نه ګټه اخیستلې ده، ډېر انکشافات یې کړي دي، د الله جل جلاله نور مخلوقاتو په اړه یې ډېر کشفیات کړي دي. نو ځکه ویلی شو چې موجودات په درې سترو ګروپو ویشل کېږي: انسان، حیوان او نبات. صحیح ده؟ ښه، اوس موږ وویلی چې ژوندي موجودات یو بل سره ګډ خاصیتونه لري. صحیح ده؟ لکه تغذیه، تنفس، تکثر. اوس راځئ چې دغه لږ ووایو چې دغه څه معنا لري. اول به راځو د ګډې ځانګړنې چې حیوانات، نباتات ټول حرکت لري. صحیح ده؟ حرکت څه ته وایي؟ له یوه ځای نه بل ځای ته د یو جسم د ځای بدلون ته حرکت ویل کېږي. له یوه ځای نه بل ځای ته ځای بدلوي، دغه ته موږ حرکت وایو. صحیح ده؟ لکه انسانان او موجودات سره یو ځای نه بل ځای ته ځان بې ځایه کوي، خپل ځای بدلوي، دغه د دوی حرکت ده. بل ځانګړنه د ژوندي موجوداتو څه ده؟ هغه تکثر ده، یا د مثل تولیدول، یا د ځان ډیرول. د ځان په څیر د موجوداتو رامنځته کولو ته تکثر وایي. صحیح ده؟ عین شی بل نوی موجود جوړوي د الله پاک په قدرتونو او په ذریعې سره. اوس مثلا انسان ده، یو بل ماشوم زیږي، عین شی. یا همدارنګه مثلا حیوان ده، بل هم شکل جوړوي د خپل ځان. او یا نباتات دي چې مثلا تکثر کوي، زیاتیږي. صحیح ده؟ وروسته وده. وده یو بل ګډه ځانګړنه ده دوی په منځ کې. وده ادبي لغت ده. صحیح ده؟ زه به تاسو ته تشریح کوم. وده لویدل دي، اسانه. هر ژوندی جسم د ودې په ترڅ کې غټیږي. هر جسم د ودې په ترڅ کې غټیږي. هر شی چې تاسې ولیدل چې غټېده، هغه ته موږ وده وایو. ډېر اسان. صحیح ده؟ نو د ژوندي موجوداتو ګډه ځانګړنه دا ده چې هغه وده کولی سي ټول. تغذیه ده بل ګډ ځانګړنه او خاصیت. یو ژوندی جسم د ودې او حیات فعالیتونو لپاره د مناسبو خوړو لپاره ضرورت لري. صحیح ده؟ تغذیه باندې موږ تاسو ټول پوهیږو. تنفس د ژوندي جسم لخوا د اکسیجن اخیستو او د کاربن ډای اکساید بهر کولو ته تنفس ویل کېږي. څه مو ویلې؟ تنفس د اکسیجن اخیستل او د کاربن ډای اکساید بهر کولو ته ویل کېږي. ډېر اسان. صحیح ده؟ دا مهم ځانګړنې د ژوندي موجوداتو. صحیح ده؟ وروسته موږ په دې هر یو باندې مفصل باندې غږیږو، د انسان حواسو باندې به غږیږو. صحیح ده؟ راځئ چې مخته لاړ شو، نور دلته څه مهم ټکي دي چې موږ وغواړو تاسو ته واضح کړو. ژوندي موجودات په دوو سترو ګروپو ویشل کېږي، د باندې وغږېدلو. خدای جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او هغه ته د عقل او خبرو کولو قدرت ور په برخه کړی. صحیح ده؟ راځئ چې یو څو تصویرونه د ژوندي موجوداتو او فرق یو بل سره وګورو د انسان سره. صحیح ده؟ ښه، دغلته د موږ یو څو عکسونه دي. دغلته موږ تاسې کب لرو، چونګښه لرو، تمساح لرو، دلته مړز غوندې شی هم لرو دلته، او یو بل په انګلیسي کې زبرا ورته وایي، ځینې خلک ګورخر ورته وایي، نه پوهېږم چې په پښتو کې به موږ دته څه وایو. نو
ګورئ دغه حیوانات دي او دغلته موږ نباتات لرو، صحیح ده، بوټي لرو. دغلته سماروخ دي یا موږ د ځمکې غوښه ورته وایو، صحیح ده که نه؟ ځینې خلک یې په سماروخ پېژني، ځینې خلک یې د ځمکې غوښې په نامه پېژني. دلته یو بله ونه لرو، ګمان کوم هسې د مڼې ونه به وي. ښه، ګورئ فرق یې د حیواناتو او د نباتاتو دلته تاسو ته در وښیم. حیوانات کولی سي چې خواړه وخوري، صحیح ده، نباتات دا کار نه کوي. خو نباتات هم تغذیه لري، متفاوته ده. څرنګه ده؟ توپیر لري حیواناتو سره. هغه د خاوره کې وده کوي، اوبه استفاده کوي، د لمر وړانګې نه کار اخلي او د خاورې، د اوبو او د لمر وړانګې نه موږ تاسې ته میوې جوړوي. ډېر عجیبه خبره نه ده؟ یوه ونه له خاورې نه موږ تاسو ته مثلا مڼه جوړه کړي. حتی که تاسې نړۍ لاړ شئ یو همداسې کار ځان ته وکړه، خاوره راواخلئ مڼه ته جوړه کړئ، هېڅ امکان نه لري. نو تاسې باید څومره د خدای پاک قدرتو ته تسلیم شئ، څومره لوی ذات دی، له خاورې نه موږ تاسو ته دومره ښایسته شی جوړوي. ښه، خو فرق ما دلته تاسو ته وویلی چې حیوانات چې دي کولی سي بهر کې خواړه وخوري، صحیح ده، خواړه وخوري، خو ونه خواړه نه خوري. په عموم کې همدغه خاوره ځینې کیمیاوي کود خلک ورکوي، خو چې هغه نه یم کولی چې دوی وده وکړي. اوبه او د لمر وړانګې دي، صحیح ده. خو انسان بیا له دوی ټولو نه ډېر متفاوت ده، ځکه چې هغه عقل لري او له عقل نه کار اخلي، صحیح ده. نو وروسته پنځه ګونې حواس لري دوی ټول موجودات، صحیح ده. پنځه ګونې حواس کوم دي؟ اورېدلو، لیدلو، بوی کولو، ذایقې یا خوند. په دوه هر یو به په راتلونکي درس کې ښه په تفصیل سره وغږیږو چې د اورېدلو حس څه شي ته وایي، لیدلو، بویولو، ذایقې حس ته. دا مو د نن ورځې درس ده. هیله لرم چې زده کړی مو وي. تاسو نه غواړم چې یاره بیا په کور کې د کتاب راواخلئ او دا مرور کوئ او دلته وینئ څو ارزونې لرو. دا ارزونې تاسې وګورئ، حل یې کوئ. بل درس کې به انشاءالله زه دا ارزونې تاسې ته ځواب کړم. دا و د نن ورځې درس. د الله په امان.